د لویو بوکونو کې څښتن تعالی پس پیڅلې نامو السلام علیکم ستړي مشي نن دوشنبه د لړم یا عقرب میاشتې 14 چې د نومبر له 9 نیټې سره برابر ده. ستاسو پام را اړوم د باختر لنډ خبري ټولګې ته. د افغانستان اسلامي امارت په مصر کې د اقلیمي بدلون سر مشرزي جوړېدل د اقلیمي ننګونو د حل لارو پر لور لومړنی ګام وباله. د افغانستان اسلامي امارت د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیمي بدلون د 28مې سر مشرزي جوړېدل نړۍ ته د ورپېښو اقلیمي ننګونو لپاره د حل لارو راایستلو پر لور لومړنی ګام وباله او زیاته کړې ده چې ګډې ننګونې له تفاهم او ګډ کار پرته نشي هوارېدای. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویلي لکه څرنګه چې د اقلیمي بدلون اغیزې ستاسې سرحدونه نه پیژني، حل لارې هم باید له سیاسي ملحوظاتو مستقلې وي او د افغانستان په څیر هغه هیوادونه له پامه ونه غورځول شي چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي ونډه نه ده لرلې، خو له ناوړو اغیزو سره لاس او ګریوان دی. د مالی وزارت وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې 9 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د مالی وزارت د عوایدو لوی ریاست د غوره رهبرۍ، مسلکي ګمارنو، کاري تقوا او زیاتو هڅو په پایله کې د 1401 مالی کال د پیل څخه تر اوسه پورې د مستوفیتونو څخه 9 میلیارد افغانۍ عواید راټول او د هیواد بیت المال ته تحویل کړي دي. په کاپیسا کې د نږدې 3 میلیونه ډالرو په لګښت 1293 ویجاړ شوي کورونه رغول کیږي. د کاپیسا د کډوالو چارو ریاست وایي چې د نږدې 3 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د دغه ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال 1293 ویجاړ شوي کورونه به ورغول شي. د کندوز د استخباراتو ریاست وایي چې په ارچي ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او د لسګونه بوتله شرابو په ګډون بیلابیل نشهیي توکي کشف او له منځه وړي دي. په ننګرهار کې نږدې 900 زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې په 1181 ښوونځیو او مدرسو کې 88,309 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلینو باختر اژانس ته ویلي چې د دغه ولایت په 1095 دولتي او خصوصي ښوونځیو او 8 مدرسو کې د 12222 ښوونکو پر مټ 88,309 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې له دې ډلې 314,010 ښځینه زده کوونکي دي. د پوهنې ریاست مسؤلینو په خبره پوهنې وزارت له لوري ننګرهار ته د ښوونکو 4,250 نوي بستونه ورکړل شوي چې ډیر ژر به دغه پروسه بشپړه او ښوونکي به اړوندو ښوونځیو ته معرفي شي. غزني کې سلګونه زده کوونکي له دیني زده کړو فارغ شول. په غزني ولایت اندړ ولسوالۍ کې له دیني زده کړو څخه د سلګونه زده کوونکو د فراغت په ویاړ غونډه ترسره شوه. یا د غونډه چې له نور المدارس فاروقي مدرسې څخه د 250 تنه فارغینو د فراغت په ویاړ جوړه شوې وه. د غزني د والي ملا محمد اسحاق اخندزاده په ګډون د غزني ګڼ شمېر مسؤلینو او عالمانو هم ګډون کړی وو. په غونډه کې یادو فارغ التحصیلانو ته د فراغت سندونو د ورکولو ترڅنګ د فضیلت پګړۍ ور په اثر شوې. د کاپیسا له روغتیايي انسټیټوټ څخه 23 تنه ښځینه زده کوونکي فارغه شوې. د کاپیسا ځایي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د روغتیايي انسټیټوټ له فزیوتراپي څانګې څخه 23 تنه محصلینې فارغه شوې. د باختر اژانس د سیمهییز خبریال د خبرې له مخې په همدې مخه جوړو شوې مراسمو کې د کاپیسا مرستیال والي شیخ اسدالله سنان ځوانان علمي زده کړو ته هڅولي او دای د هرې ټولنې د پرمختګ په ځانګړې توګه د افغانستان د راپورته کولو لپاره تر ټولو غوره لاره بللې.